السلام علیکم ملګرو، نن مې راته بل یو نوی ایرډراپ راوړی. ټوله طریقه درته په دې ویډیو کې ښیم. نو که د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. ټول اول به موږ دلته کې په ساین اپ باندې کلیک کوو. زموږ د ټلیګرام چینل به هم تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي، هغه سره ضرور جوین کړئ. کله چې موږ ساین اپ باندې کلیک کوو، دلته وکته په دې بل ساین اپ باندې کلیک کوو. دلته به خپل نیم ورکوو، فرست نیم او لاست نیم، بیا به خپل ایمیل ورکوو او بیا پاسورډ ورکوو. د دې هر څه ورکولو نه وروسته موږ ته داسې یوه صفحه کولاویږي. دلته به موږ کلیک کوو انټر ان ایرډراپ. په دې باندې به کلیک کوو، لاړ به شو ټرست والټ ته. هغه ځای نه بي این بي ایډرس کاپي کوو، دلته به راشو، په دې کې به یې واپس پیسټ کوو په دغه خانه کې. نو موږ ځو خپل والټ ته او د هغه ځای نه کاپي کوو خپل ایډرس. دلته کې اوس موږ خپل والټ ایډرس پیسټ کوو او کنفرم. اوس دلته کې راځم، ګوګل ورسره کلیک کوم. دلته کې او دلته ورته خپل یو ګوګل یو جیمیل ورته انتخابوم. دلته ورته ما خپل جیمیل انتخاب کوم او لاندې راځم، په کنټینیو باندې کلیک کوم. په کنټینیو کلیک کولو نه پس هم ته داسې صفحه کولاویږي. دلته به اوس موږ یو کیپچا ده، هغه به حل کوو. د کیپچې حل کولو نه وروسته موږ ته داسې انټرفیس کولاویږي. دلته کې به موږ دا ټاسکونه پوره کوو او په دې ایرډراپ کې به ځان شاملوو. دلته ملګرو دا ټاسکونه پوره کول ډېر اسان دي. دلته کې صرف دلته کې د دوی چې کوم دغه راکړی دې ته وزټ کول غواړي او څه اکاونټونه پکې فالو کول غواړي، ټویټر اکاونټونه، انسټاګرام، دا اکاونټونه فالو کول غواړي. دا ټاسکونه ټول ښه په اسانه پوره کېږي. انسټاګرام اکاونټ، ټویټر اکاونټ دا ورته فالو کول غواړي. نو زموږ د ټلیګرام چینل جوین کړئ، نو ټول اپډیټ به تاسو ته په ټلیګرام چینل کې میلاویږي. کله چې ستاسو د ټاسک دا دغه ډیسیشن شي، لکه دا اولنی چې ستاسو ټاسک به دلته کې پوره شي. اوس به زما دلته کې پوره شوی. نو په دغه طریقه ټول ټاسکونه پوره کړئ او ځان په دې ایرډراپ کې شامل کړئ. نور پکې څه خاص کار نشته، ټول دغه ټاسکونه پوره کړئ. د دې ایرډراپ او د زموږ د ټلیګرام چینل لینک به تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي، نو دغه ځای نه تاسو جوین کولی شئ. مننه.